طالبان حکومت پاکستان کې مو هوایي بریدونه کړي. پاکستان وايي ټول ډرون مو شنډ کړي. د طالبان حکومت اعلان کړی چې د سه‌شنبې په ماښام یې د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د داعش او د دوی په وینا د شر او فساد په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د بلوچستان د پښین ولسوالۍ د سرنانو سیمه او د خیبر پختونخوا د قمبرخیلو سیمه او د چترال د شاه سلیم درې اړونده ګرم چشمو سیمه په نښه کړې ده. د اعلامیې له مخې دغه ځایونه هغه مرکزونه وو چې له افغانستان سره د تخریبي فعالیتونو بریدونو او د وروستي هوایي حملو د همغږۍ لپاره ترې کار اخیستل کېده. وزارت ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې یاد مرکزونه له منځه وړل شوي او فعالو ډلو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د تلفاتو کره شمېرې نه دی خپور کړی. بل ورته د پاکستان پوځ عامه اړیکو ادارې SPR وایي چې د افغانستان له لوري ورغورځول شوي 4 ساده ډرون یې د پرمختللي دفاعي سیستم په وسیله کشف او د هدف ته رسیدو مخکې شنډ کړي دي. پاکستان پوځ همدارنګه ادعا کړې چې دا اقدام د هغو وسلوالو ډلو د ملاتړ یوه برخه ده چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه جلا غبرګون نه دی ښودلی. دغه پرمختګونه له هغې وروسته رامنځته شوي چې یوه ورځ وړاندې پاکستان جنګي الوتکو د افغانستان په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 28 ملکي وګړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو څخه پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د شپې په تیاره کې لومړی ډرون الوتکو غږونه اورېدل کېږي او وروسته د چاودنو او اور لمبې لیدل کېږي، خو د دغو ویډیوګانو خپلواکه تایید تر اوسه نه ده شوې. شنونکي خبرداری ورکوي چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول پوځي اقدامات دوام وکړي نو د سیمې امنیتي وضعیت به لا پسې ترینګلی شي او د سرحدي کړکېچ د پراخېدو احتمال به زیات شي. تر نورو لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، مدثر بارکزی نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ.